زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کړي، نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم کړي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې 1 شپېته ختمونه کول، 1 شپېته، یو ختم به په تراویح کې کول، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کول، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو، نو تر سهار بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی، 40 کاله مون یو ختم هم نشو کړ. هغه جمعات لټو چې چرته امریکنی انجن امام ولاړی او ګرسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړی، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن امنیت وتړلو، زمونږ یو استاد او خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې، او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول، پاو کم 1.5 سپارې په یو رکعت کې ویلې، ا باقی پاو په نورو رکعتونو کې وی. نو عزیزانو عرض داو چې په دا ورځو کې د قرآن ختم یو په تراویح کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تپوس ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي، ته په څه خوشالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشالېږي؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشالي که نه جي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشالي، خو بیا په دې نغدو که خیال وکړي هر سړی خوشالي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړو، عمر له د نغدو د پاره مونږ په ایس ګناه سرپه نه ده، په ایس ګناه د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه. کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کیږي د نغدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نغدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو، د جنت تمه مکه وای، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانہ کې اوسېږم نو ما ته د ځان نواله تر خپنه شي تاسو پورې جنت منت نخکاری. ایو لیوانه ما تر اغله ویلا بي دیګر مولاتای مالو تبر ور سره تبر د ساغر نروي سوال دا تبر ګوري پدې بدی کې مکه کدی د جنت نوم واغسته پدې تبر بدی کې مکه. زه یې د ما بیړای هر کښه چتا لیوانه دي رښتیانه ونه وي ویل پدې تبر مې ټول جنتونه مات کړ، جنت نشتا، او نه خلکو ته د جنت تقریر وکي، او په دوزخ کې مې خصي خواله دي اور مې تازه کړي دي، خلک را تیاروا چې راځي. نو ماما جنتونه نشته. تاسو په ایمان وای دي ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان یو. مونږ یو محتاج چې وي محتاج او تا ته ودرېد، محتاج دی او تا ته ودرېد، او تا د هغه د احتیاج د لرې کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو، ته به جنت ته ځې. روژه نیسه نو داسې به خر ته هم زه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روژې میاشت راله، اسې نه چې څوک ماښامې بې ترکارۍ
یا ماخامه بیرو جماعتی اونکی که په محله او په کلی کې یو کور بیروټای او بیرو جماعتی پاتې شو الله به په دا ټول کله جهنم ته بوزي دا ټول کله زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نظم کله پلار واده میم نه ورځم وجه څه ده وجه دا ده چې یو ځل پېښ شوی وم یو ځل داسې لین لګېدلی دی د روټۍ نو یو سر ته مونږ ناست یو لږ داسې دا غوړ غوړ مولیان ناست او لاندې سر ته غریبان ناست نو ما چې یو لوړی اوچته کا او دویمې ته مې لاس کولو چې د درستخان ته مې رست وکته نو هغه نورو خلکو ته تشې وریجې پرتې وې او زمونږ د سایډ باندې ډونګې وې او پکې ترکاری او فلان دی لاس مې ونی ولی جی نور څه راوړو مال نه بروټۍ ختمه شوه چې بار ووتو او واده والا ته مې وې چې تاسو خو دې سونه خوړم الله دې دغه کور وان که چې دا ته پکې اوسې ستا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکه وباس چا کم خوار او غریبو ناستو په یو درستخان هغې ته دې تشې وریجې ایښې وې او چې دا غوړ غوړ ناستو دې ته د ډونګو کې چرګان ایښي تا خدای تباه او برباد هغه ورځ ده او نن ورځ د دې ښار کې خنزیر اوسېږي چې په مخ راشي مخ رانه واړئ په 50 کاله کې ما دا کار کړی بیا مې وی چې رور او رکوای او د ماښام تا ځان له سره کړي چرګانې خېدي او په مالت کې د چا خوټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روژه ده په خدای به ټیپر خرڅی چې مار بچنی وی د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه د ابراهیم علیه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې ده د هغې نه د انسان په زړه کې چې کومه کعبه ده داتې اوچته ده هغه کعبه چې ورانه کې نو الله پې دومره نه خفه کېږي ګنټي او بیلچې راواله او مکې ته ورشه او کعبه ټوله ورانه کړه د هغې دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دی چې بې ګناه ازار کړو دومره ګناه نن مونږ قدم بیرته مضران یو ظالمان یو قدم بیرته دلازار یو خبه ګورو چې زما دې حرکت نه دې سړي ته دا تکلیف رسي نو په خپل لږ د زارو ګوټ تیر کړ بل ته تکلیف مه رسوه کړ ناظمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران یو دا چې ډنګ چاله نه ورکو ټک نه ورکو نو څه پیښ نه دي را باندې چې پیښ شي په لړم نو تماشه یې کوه چې 200 کاله دې ورته چوریانې اچولي که نه نو هم چې په لړم پیښ شي والله چې ټک دله درکړي نو تاسو مونږ لړمان دا چې لږ ډېر ښه وسم نه رسي نو روجې سره سره دې څیزونو تم سوچ کوئ دې تم فکر کوئ پټ پټ پته لګوه په علاقه او ګاونډ کې چې اسې نه چې څوک چېرته بیرو جماعتي پاتې نه پټ پټ پته لګوه کینی دغه روژه به بیا تا دپاره زولنی وي او ته به جهنم ته روان کړې نو الله دې توفیق درکړي مونږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر شوي دي په خدای قسم چې د خپلې خولې نه به یې وویسته او بل له به یې ورکړه خپله به یې نهره شپه تېره کړه او بل له به یې ورکړه نهره اوس مونږ تاسو په ایمان ووایئ زه به داسې وکړم چې زه نهره شپه تېره کړم زه یې تاله درکړم نو خو زه اوس فراډ او دوکه یم که نه زما ژوند ټوله دوکه ده زما د اسلام دا نوم اخیستل چې دي دا ټوله دوکه ده اوس بېنظیر هم چغې وایي چې دا ملک به زه اسلامي مملکت جوړوم لکه خدای او قرآن ته وګوره په آرام کښېنه بس خلقو راوستې کښېنولې باچهي ده کوی د اسلام نوم څه لاړه نو دا دومره بېهوده قوم دی چې د بېنظیرې په اسلام لفظ اخیستو باندې هم دي اوس بله ورځ یې د دې په جلسه کې چغې والی کېدې صاحبه نعره رسالت یا رسول الله نعره حیدری یا علی دا د دې په جلسه کې چغې والی کې دا تقریر خو بیا تاسو لیدلی نو چا څه یې وی او څه یې کولو څه حالو د قوم ورته څه کول نو اسلام زمونږ چې دی دا بالکل د دغه حدیث مصداق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د آخر زمانه اسلام چې دی د هر چا په خوله کې به وي د مرۍ نه به ښکته نه نو زمونږ اسلام صرف په خوله کې دی د مرۍ نه ښکته نه دی نو د خولې اسلام باندې به نه جنت ملاویږي او نه به خدای ملاویږي او نه به رسول ملاویږي د خولې په اسلام به هیڅ هم نه کېږي
پاغه اسلام به ارس ملاویږي چا په زړه کې وي او زړونو نه زمونږ اسلام وته دی زمونږ زړونو کې اسلام نشته دا زه په دعوی سره وایم او که کوم یو لوی نه لوی میماندار او مسلمان او بزرگ او جنډه په ولاړه ده وایي چې زما زړه کې اسلام دی ما سره دې خبرې وکړي اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خوله کې دی پړه کې نه دی او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی دا نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه صفای د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام دی د جوارای پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي نو مونږ ټول مردار خواري مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخت ورځې مونږ نه کی یو نوړای او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکه منځونه ماما نشته هغه د لیونی کار دی په دې تبرودي کې مکم کا بیا د جنت نو مغسته نو دا لیونی خبره مې په دې اړه لیکل او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای مهرباني وي خو څه بیړه بم پار شي او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو قانون به مونږ جنت لو ته نه پریدي په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بدوي په دې روزه ماتيږي زما په خبره پوهیږي د باز ائمه او دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتيږي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډېر لولي زه په ډېر خوشاليږم په دې روزه کې چې وزګاری ټول ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقي روزه په سماتيږي او په سنماتيږي یو لوی خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتار ده او بل دا چې د روزه دا بعضی مسلې ګوره ار مولا پويږم نه ار چانه تاسو مکوي د لپاره خاص خلقي او تاسو به د خاص خلقو نه کوي د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې پروژه کې سړی ستنو وای نو روزه په نه ماتي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روزه نه ماتي روزه په هر غشي ماتيږي چې هغه جوف د دماغ او جوف د خېټې ته معده ته رسی په غیر روزه ماتيږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسی په غیر روزه نه ماتيږي د انجکشن دوايي په وخه کې سرایت کوي او جوف د معده ته نه رسی او جوف د دماغ ته نه رسی تاسو خیال لرئ نو انجکشن والو باندې روزه نه ماتيږي دنیا مليان به درته وي دارو پکې نه لاړ نو څنګه روزه ماته نشو وای نشتا او کډېره تنګولې دې مړې نه ونی سي او په ولکه وګورځو وای مولا سه پکې نشتا پارام کې بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړم چې په هیڅ انجکشن روزه نه ماتيږي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا ورکولا نو د دنیا ډاکټرانو او ماهرین را جمع کړیو او دا ریسرچ وکړو چې د ستنې دارو کم زیاته زی نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روزه نه ماتي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی وشته کته وای چې ستنې دارو دنه نه لاړ نو په روزه کې چې سړی ولامبي نو د ویختو دی بیخ کې سورې ده کنه ده ها د بدن دی ویختو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې بدن نه بدن تلاړي شیم په کار داده چې روزه ماته شي سترګو کې دارو اچول باندې روزه نه ماتيږي غوږ کې دارو اچول باندې روزه ماتيږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغ سره دی د سترګو کنیکشن ور سره نشته استنجا چې کوي د لوی او د سماعتي زی چې وینځي نو ډېر بکولاو نه کینی کلان دی نو بدن نه لاړې نو داغه تعلقم جوف د معده سره دی بیان پر روزه ماتيږي خیال مراد بعض سعودي غوندي سړی کنه بس خو لګیای نو دی وجنا دا دود څو باتای چی دا اگر باتای
دا اگر باته د ورځې بازي دکانداران ځان ته لوګي کوي د دې دا لوګي چې سپېګمو کې لاړ شي په دې روزه ماتي ځکه چې د سپېګمو کې دارو اچول سرم روزه ماتيږي د دې تعلق هم جوف د دماغ سره دی سپېلنی لوګي کول ځان ته وغه لوګي چلاش اوس تاسو بداوي چې دا خزي چې پخلې کوي او شنه لرګي وي او پوکی ور کوي او لوګي پکو پوزه کې نه نوځي کنه کټوای پخې یا روټای پخې قربان د شریعت نش خزه معاف کړی دي چې که خزه روټای پخې روټای یا کټوای پخې او داغه پس پیګمو کې لوګي نه نواته نو روټای روزه په نه ماتيږي ځکه هغه عذر دی یا د بازي خزه میړه چې دی د کلنکار بچي مالګه کم ده او مالګه زیاته ده مرچکه ده سي ده او پلانې ده دا بازي سره بار ګیدړي کور کې خزو لزمري خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي کخه اوس خزې زمري دي لاړې د مامای بڼای کړی اوس خزې بداسه سوري ګرځي لکاس په هغه زمانه لاړې وای وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے چې خزو بستاو کم منلو هغه زمانه لاړې کلو کې غرونو کې باز سړیا ناړي دې مالګه کم زیاته باندې جګړه کوي اسلام دا اجازه تم کړې ده چې د ماخامي پټیم کې کټوای پخې خزا ناغه تلک سکلم په جبر وادي خو بیا به زر تو کی چې مالګه ته کم زیاته نشي سکلم ورته راوادي تاسو خیال لرئ نو تکلیف مالا یو طاق په اسلام کې نشتا کم شی چې ستاد وسنه بار ده هغه اسلام پتا ضروری کړي نه دي یو سړی د داسي بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوايانو نه اوس مليان ورته وایي چې نه دراغه بروجه نه ماته کې ترسوز مکه او اسمان پیژني نو په ایمان وایي چې د ازمکه او اسمان پیژندل پری دي نو دی به مړی کې ژوندې وي خو مړ به کنه چې ازمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ماته نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روزدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روزه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روزه ماته کې چې جوړ شي روزه نه پس به دا روزه بیا ونی تاسو خیال نه چې زمکه عثمان پیژنې او زمکه عثمان فرق کولای شي نو روزه به نه خوري دام زمونږه د بے علمه خبرې دي عزیزانو دې ته بم لک سوچ کوی کم شي چې ستاد وشنباري ستا په ځله خدای پوي دی چې دروځي متعلق واوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ منځ نه پاتې شو چې منځ نه سار جمع نه پاتې شو نو ټول ورځ په جړه تیر کړ چې سار جمع را نه قضا نو الله ملائکو ته حکم وکړ چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولي د په جمع پسې و جړل بل سباله شیطان د خپل نو خذلو چې پاسه د جمع وخت سو کې ولزه شیطان ویل پرون چرته وی پرون ماوی چې ثواب در نه لار شي خدای درته 15 درجه زیات ولیکلو نو پاسه چې نه درته زیات ولیک نو خدای دار جمع ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورکو نو خدای تاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وه هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر ده چې پزړه کې د یار دغه مڅدي ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره دې کوم امینه قسم په خدای چې ټوله روزه وخوري کنه بم خدای اجر درکړي خو چې درد دې پړه کې وي عام طور باندې زمون په دې ملک کې کتا سو خیال وکي بلکې نه زمون په ملک په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې شل رکعات تراویح بعض حضرات تی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي اتر رکعات تراویح منشا د اختلاف څه شي ده اسی په خبرو خو په پوهیږي امید ده وای خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر خپوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراویح په جمع باندې صرف دریش په منقول دي روایت د تراویح چې دي هغه د اتو رکعاتم شته او د شلم شته او د سلويختم شته لم درتویم چې دریش په رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته په جمع وکړي او په سلورم شپه
صحابه په انتظار ناستو حضور علیہ السلام ورته راونوت. سبال صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا انتظار کولو تاسو تراونوت. حضور علیہ السلام فرمایل چې کنن شپم زرا وته وي نو دا تراویح په تاسو فرض شوه، ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت. نو زم بیگا ذکر او نوتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتی شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوي. بل خبره دا ده چې د حضور علیہ السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شو هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یاد هغه د مخکشي او 10 رکعات تراویح دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې ده هغه په 10 رکعات تراویح باندې تیر شو. اوس زمون په دې ملک کوم حضرات چې د 8 رکعات قائل دي نو اغي داوي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعات او د 10 عمل چې ده د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علم